السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو که چیرې ستاسې د موبایل چارج ډېر زر ختمیږي، ستاسې موبایل ډېر چارج نه وي، تاسو له خپل موبایله ډېر پریشانه یاست، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې یو سټینګ در وښیم. ملګرو کله ستاسې هغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو انشاءالله ستاسې موبایل به بیا ډېر زیات چارج وي. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ، او که چیرته تر دا اوسه پورې تاسو د موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو ولر به تاسو راسئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله ستاسو پلی سټور خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به لیکئ کاسپر سکای بیټري لایف سیور. ملګرو کله ستاسو کاسپر سکای بیټري لایف سیور کې ولیکئ نو دغه اپلیکیشن به تاسو ته راسي. دغه اپلیکیشن د ملګرو دغه رقم 4.8 د ریټینګ ده او 1 میلیون کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو دغه کاسپر سکای بیټري لایف سیور اینڈ بوسټر اپلیکیشن ملګرو تاسو له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کله تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو اوس به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو کله تاسو اول وار دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو ګوره اول ورځ تاسو د چارج یو بله مسله هم درښیم. ګوره کله تاسو په خپل موبایل کې انټرنیټ نه استعمالوئ، موبایل می بند وي، بیا هم ستاسو موبایل چارج خوري، ستاسو د موبایل د بیټري چارج کمیږي. ملګرو ګوره دغه غټه وجه سیده دغه ده. ګوره دلته ورته لیکلي دي وایي سټاپ 11 اپس، یعنی ګوره 11 اپلیکیشنان د موږ په موبایل کې خلاص دي، د 11 پروګرامونه د موږ په موبایل کې خلاص. ګوره که زه دلته کلیک وکړم ملګرو په دې زما ګوره کلیک وکړئ، اوس تاسو درښیم زما په موبایل کې څو اپلیکیشنان خلاص دي. ګوره دلته خالي 2 دانې راړئ، موږ سره وخت اپلیکیشنان بندو دلته یې بندو نه، نو ګوره ملګرو دلته 2 دانې راړئ او دغه رقم نه موږ سره ګوره دلته 11 دانې په بیکګراوند کې دغه ټول اپلیکیشنان خلاص دي. دغه موږ ته نه معلومیږي او دغه د موږ د موبایل چارج ورخوري، نو د بیټري چارج ورکموي. تاسو ملګرو خالي څه وکړئ، دا څنګه د ګوره لیکلی ده دا سټاپ 11 اپس، په دغه باندې ملګرو خالي تاسو کلیک وکړئ. په دغه ملګرو کله تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ به دغه ټول اپلیکیشنان بند سي. ملګرو دا تاسو په خپله چیک کړئ، ډېر خوندور اپلیکیشن ده. ګوره هغه ټول اپلیکیشنان بند سلو، په اوکې بټن باندې تاسو کلیک پسې وکړئ. دغه رقم کوم اپلیکیشنان چې په بیکګراوند کې خلاص ملګرو هغه ټول اپلیکیشنان به بند کړي. نو ملګرو ډېر خوندور اپلیکیشن ده. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.